ودرېږه د چا د قصده. السلام علیکم. څنګه خوره ښي په ایمان چې ډېر زیات خفه یم خوره او د انسان غلطي کېږي خیر دی د چا د قصده په ایمان چې هغه تاله ملت ته درکړې وه که نه د هغې نه پس هم خفه یم یو پیره مې خیر دی ماف که بیا به د ملته نه در کومه هغه یو خو بوته چې مې غورځولې مړه د خدای مسلمانه ما وې چې څه خبره ده مړه دا خو معمولي خبره ده مسلمانه نو خیر دی خوره د هغې ورځې نه دی خوا یعنې دا دی زما لاس هم ټیک شو او سر مې هم ټیک شو او ته ما سره نه میلاوېږي ته مانه خفې یار ویم اوزګار باندې مې دغسې خبره نشته ویم زمونږ د مشرانو هغه متل دی که نه وی اشنا دې بد کړي زه به حکم ډېر ښه وی اشنا دې بد کړي زه به حکم ووه چرته به ګیر شي زما ښه به یادوي ډېر ښه ویم ساده ګله ته چې ما سره هر څومره بد وکړې که نه خو زه ستا هغه بدو ته بد نه ویم یو پیره تا ته ما رور ویلي دي او ته زما رور یې بس زما مرورې دا تر غاړه وځه روغه راسه وکړه مړه زما رور دا خبره نشته دی الله دې ښه خو دا راته ووایه چې اوس څه کوې د خدای مسلمان دا پلار نه مې دا بوتل ومه دا ډرقو بوتل دی د خدای مسلمان دغلته خو ته بېوقوفه انسان یې که نه ولې دې کې جراثیم دي اچېره جراسمین دی پکې او که نه ښه نو او داسې کار وکړه په دې حکومت سخته پابندي لګولې ده ولې نو ګیر به دې کړي لار کې هلته پولیس ولاړ دي ګیر به دې کړي نو اوس څه وکړم په کوم طرف لاړ شم نه چېرته مه ځه داسې کار وکړه دا ته مال راکړه دا ته مال راکړه زه به داسې لاړ شم که نه او ته به داسې لاړ شه نو دواړه به د پولیسو نه بچ شو بس ټیک ده صحیح ده پیدا بیا به انشاءالله ګپ لګو ښه ټیک ده دا صحیح ده یار دې خدای هر چا راوړي دا صحیح ده پیمان منم دي د چا له قصده ځه ورځه منم دي نه چې په دې طرف ځمه نو په دې خور پسې په دې طرف ولې نه ځمه راځه ورځه واه خلک وایي دا ساده ګل دی ویم پلار له سپرایټ بوتل لاغشتی دی او هغه اصلي د اوریجنل کپ نه دا خو پلار د نیمبو ذایقه د نیمبو دا خو چې سړی د ګډ غوښه وخوري که نه او دا ورپسې وڅکي لکه په سوځېدلې خښته چې اوبه واړی یو چس نه او ډوډۍ خو مې هم خوړلې ده او دا ورپسې ډېره مزه کوي بس همدلته ورته کښېنم واه خوره تا خو وایې چې دې کې جراسمین دي ساده ګوله په خپل حس کې د چا د قصده نو ساده ګوله دغلته خو ته بېوقوفه انسان یې که نه د خدای مسلمانه زمونږ د مشرانو هغه متل دی که نه هندو د یار دپاره غټه غوښه خوړلې ده نو زه به ستا دپاره دا جراثیم دې خېټه کې نه ستا دي مشرانو تا چېرته دی درته چېرته ویلي چې په دې خپل ملګري پکې لږه غټه غوښه وخوره تا په موږ چېرته غټه غوښه خوړلې ده د خدای ظالمه نو ده د حکومت نه دې بچ کوم په دې خبره ښه ښه زه بس ټیک ته ځای نه څکم ځه نه دا لیک پکې پاتې نه خدای شته دا دی بس دا بوتل مې واړو بس او دا ستا بوتل ځه زه خو وایم چې زه مړ شم خیر خو چې ته بچ شي مهرباني خوره یاره منم دې پیمان په کله ناکله په دوکه کې د یوه نیمه خبره داسې د رښتینو وکړي چې به زه د سړي د زړه پې وګڼي بس خو دا خبرې کوې ما سره بیا خوره خیر دی پیمان چې لږ بوتلې دي نه قربان کړمه ښه زه بس پرېږده خبرې زه به ځه زه کور ته ورځم ما سره دې خوا ځي نه مهرباني دا صحیح ده زه لاړم سلام علیکم زه به ځه ټول عمر دې راځه دوکې وکړې اوس راځه په ښه سړیتوب کې دوکې شروع کړو داجی السلام علیکم وعلیکم السلام ساده ګله بچی څنګه داجی خبر خو نه کنه هو وای کنه بلا او برکت نو ها نو قدرت ته بچ کی بس هغه څنګه نو طالب د ډرقو بوتل راغسته ویخ د چا د قسته نو چې په لار کې را سره یو مرګره ملاو شو نو هغه ته ویل دي کې جراسمینی جراسمین نه جراسیمه خجراسیم مړه ستاسو پاتو سره یاره نو بس هغه ولېستا مړک نو دا ولې کلمو کې وځم نو بس هغه بوتل نه نشته هغه اوس کو خو یې پکا دی وځ کیتا بس دا خبره باندې پرېدا مړه تاسو مې وساله کوله وای ګوره ته څه کارم نشوي پیښور کې مې نوکري وکړله د هغې نه مې تختې دی را پنځه چې پیمان د سارو نه دې خلاص کړمه رشقه مې د اخیستو په هغې دې مزدوري نه شوه کولی ښه اوس داسې یو کار دی که نه چې سموسې مې د پخ کړي دي په کوټه کې پرتې دي بس راویله چکري نه وسه کړي که نه د چا د قصده ستا د خوراک نه دي داسې کار به وکړي
چې په کوڅو کې به خرڅې په 10 روپۍ سموسا ها وګوره ته به سموسې نه خوري په خپله ها که دې خوړلې وي نو ګوتې به له ماتې کړمه بس ټیک ته داجي خدای زه دې نه اخلم ښه بس تادي کوه داجي اسی با ته نه خوري پیشو د پیو څوکیداره کې او ته نه خوري زه به خپله ولي کاڼي خورم زه زه دا چې تېره وړه بیا به ماښام حساب کتاب کوم چې څو مې پکې خوړلي د داجي خبره صحیح ده چې مور پلار دله د یو خبرې اجازه درکوي چې دا کار کوه نو هغه به کې او په مزدورۍ کې خو شرم نشته اوس به په کوڅو کې سموسۍ خرڅو د چا د قصده اواز به م پکې کوم چې سموسۍ دي سموسۍ داجي زر کوه که نه دا سموسۍ راوړه که نه دا دې راغلم که نه ساده ګله زویه دا واله سموسې ښه د شمار شمېرلي سموسې دي ښه او ریټ ورته یاد ده که 10 روپۍ سموسه ده ښه نو په 10 روپۍ سموسه به خرڅوم د چا نه قصده را پنجه شه زه لاړ شم پاس ځه بس داجي ته راته صرف دوا کوه ځه الله دې د مخې رڼا که ځه او چې د مور او پلار دوا چا سره یې که نه هغه ته غرونه هم نشي ټینګېدی یا ساده ګله بچي ښه رښتیا ګوره ماښام حساب کتاب هم کوو ټیک ته داجي په کلکولیټر کې دې سیریونه واچوه او حساب کتاب پرې وسته شروع که ماښام به حساب کوو دا دې لاړم او دا دې رالم سموسې ولې سموسې درېو ګوټو والا سموسې ولې بادام او پستم ده پکې او کوپرم ده پکې جواري او وسکي پکې دي بند ګوپي پکې نشته دي د چا د قصده اډوله سود دې سموسو تپوس کوي نه او پلار مې وایي حساب کتاب به کوو د چا د قصده تا موږ نه کوم بارګین کولی کړی چې حساب کتاب به دا اوس وګوره که نه ویم زمونږ په عوامو کې دغه چل دی که نه خلکو لوټونه ورکړي بیا دې په دې اړه خپانې هم نه راځي نو د خدای مسلمانانو چې وټونه مو واغېستل او ښه ناظمان شوې ښه ممبران شوې نو بیا خو په دې سیند باندې یو پل جوړ دی که نه د ګل په شان د سپلای مې پکې دا دې لمدېب کړې ماړه خو څه به درته ووایم نو یاره که د خدای مسلمانه د نسو لوټو واه 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 ویم مغازیه چې ته په قسمت کې دي د 500 روپو لوټ نشته دی خو زمړه ویم زمین د مشرانو هغه متل دی په دنیا کې به د دوه شیزونو ډېر قدر کې یو د انسان او بل د پیسې خو زمړه مغازیه دې د رسو لوټ نه به انشاءالله نورې پیسې ډېرې راشي چېرته خو به مې په کار راشي که نه دا هم ډېرې دي مړه چې پرې ورځم په لیس راځئ د چا د قصده ته ودرېږه په لسو راګل هلکه سموسې دي ښکلي دي په سوچو غوړو کې تیارېږي خرچې پې کېږي 10 روپۍ راکوه د 100 روپۍ صبر وکړه مړه په سموسه هم پیو که نه چې ټولې وخورم داسې به درکړم او که نه ټولې هسې به ټولې خورې راکړه سموسه ستا خو دماغ خراب دی یو دانه په 10 روپۍ ده مړه ټولې راته په 10 روپۍ ول یاره د خوږ د خوا به دې وشوه مسوله مړه ته ووځه څه مسله ده مړه په 10 روپۍ سره د ټولو سموسو خبره وکړه اوس وینا نو ته خو پیږې ساده خو نه پیږې ساده ګل خو ساده دی مړه زه څنګه پیږم یاره دوه مخې ډولکي ستا پکې څه کار نشته نه ته دا ونیسه د ما او ستا سره د یوې سموسې خبره کړې ده ما ته ټولې پیسې راکړه د څه پیسې تراشه مړه دا لږ را پرېږده وایي پرېږدې تراشه ته خلاص کوس پوسر 10 روپۍ من کړې پرېږدې مړه والله په درکم زرا نه واله خو دې په دې ګیر کې مړه پیمان چې په دې پوزه کې لپړی شو دا خلک یې په دې نه دي او صرف پردې اخته بس بډې راوکړي مکو بازا ګورو په مړه زمانه دا به چېرته په پنجه خرڅه کړو یلکه د خدای مسلمانه دا خو ساده ګل دی په والله چې او لکه د خوراک ورسره سودي ښه او څومره غوسه دی ورکه مړه ورځمه خو چاته بیا مې دوکه کو وای یاره پردي مال ته بډې راوالي خدای پاک وایي وایي چې هره ګناه به دې معاف کړم انسانه خو پردی اخ درته نه معاف کوم نه یې درته بخمه او دا یاد ساته د قیامت په ورځ به زما لاس او ستا به غاړی په ایمان زیتې خوره که دې پرېږدمه ستا څه خیال دی ساده ګل دی د خدای مسلمانه هر وخت قاري دا ولې څه چل شوي دي مړه دا خلک په دې ارام او بایلان نه دي او بس وایي راکه چې خورم نو دې معافي نشته د پردي نو دا څوک ته ما ته وښایه څوک بس پرېږده اوس پرېږده هغه ما دومره وغرپو چې ښه دا ته ووایه څه خرڅې سموسې خرڅومه
لکه د خدای مسلمانه ویم ساده ګله چې د نورتوب دا کارونه کوې که نه دونه مې خوښې که نه په مزدورۍ کې شرم نشته دی دا دې غټ کار وکړو چې دا سموسې خرڅې خو دا راته ووایه چې پریټ دې څنګه لګولي دي 20 روپۍ سموسه مې لګولې کو د خدای مسلمانه مغازیه هغه سوال دې دلته کې خدای پاک قبول کړو هغه 10 روپۍ خو ما سره شته که نه ساده ګله ته ته یو سموسه راکړه نه نو پیسې به راکې دونه زر سترګې مه بدلوه او نیسه پیسې به راکې خدای مسلمانه دا واله 10 روپۍ دا واله سموسه ماله سموسې قیمه ده پکې قیمه دا سوچو غړو کې تیارېږي قره نور نه کوم دې کې ګینو راځه ګاګ ته ګاګ دې مزیدار دي ها 10 روپۍ او یو سموسه د چا د قسته دې خو تم خورا کنه نو زه نه خورم ته له دې راکه کنه او نو زه ته ما راکا ته ما 10 روپۍ راکا زه درک ما 10 روپۍ را په 10 روپۍ راکا منم دي بېمان منم دي خو ما یو ته مالم را واره ډېر خوږ یاست دی داجي بېمان سمه مزه کوي څنګه قره قره کنه نو 10 روپۍ راکا نه هغه یو ته مال بلم را وله دې ګاګ ولګي نو مزه کوي چې را قسته لګا قره قره 10 روپۍ راکا نه مال بلم را یا مال یو بلم ډېرې سموسې قره قره ډېر خوږ لاس دی قره قره داجي ډېر غټ خوند دی وکړه پیمان یا پېژنه منم دی ساده ګله ویم زمونږ د مشرانو هغه متل دی وی ملنګه دوه ګټې دې وکړې ډېر ښه یو د خیر ټول کو او بل دې وکړل د دنیا واه منم دی را پنځه ډېر چاره قصده ډېر غټ خوند دی وکړو پیسې دې مو شوي او سموسې دې مخاطې شوي منم دی منی بس دې خو ما سره دې کاوه برابر نه نه مهرباني مهرباني ده لري له عمر در کې پیمان زه زم چې داجي د پیسې وېسم یاره خو چا ساده ګل زوی به مې اوس کله راځي نو بازار ته تللی دی سموسې مو داجي السلام علیکم وعلیکم السلام. څنګه داجي بخیر، ښې څنګه چلېږي؟ سموسې مې دله خط پې کړې داجي دې ته وګوره ته خو ډېر تکړه شوی بیا نو داجي دا را سره ستا دوا ده چې ستا د مور او د پلار دوا چا سره یې که نه دا خو د سموسو شکور دی چې د سموسو کانټینر باندې خالي کړم او تا وله ذایقه څنګه ساده کړې وه سر له ورسره چکني مو وکړه پیمان خلک یې ډېر صفت کړي سموسو خدا بچي پیسې روپا ته پیسې حساب کتاب به حساب کتاب کو حساب کتاب کو سر له ورسره چکني مو وکړه صحیح ده شابه چکنی هم دا واله داسې دا خو 10 روپۍ دي نو 10 روپۍ دي که نه نو لوټونه روباسه نو نور لوټونه نشته دی دغه د 10 روپۍ لوټ دی ما سره قرآن په لار کې ملاو شوي هغه به په ما سموسې خرڅوله او ما به هغه خرڅوله هغه به ما خرڅوله ما به هغه خرڅوله بس حساب کتاب یې دغه نه وته دا خپلې سموسې به تا په هغه خرڅولې هغه به په تا خرڅولې نو موږ خو په منځ کې حساب کتاب ښه صحیح کړی دی اوس به ته حساب کوه دلته که نه نو چې څونه وګټلې څونه یې بې دي نو خدای دې ښه که خدای دې غر که چې دا تاوان وکړو که ګټه دې وکړه نو ګټه خو په تاوان کېږي نو چې په کوم کار کې تاوان نه نو هغه خو ارامه ده هغه ګټه ښه ارامه ده پیمان څه کې ساده ګله خوشه اصلي مینه چاره قصده خوشه خیر خو دې پیمان یار شوی په دې تبرګې د نیمو مخوره خوره هم سره دا نه دا ارتغول ډرامې خیرو جوړ کړی دا خدای بنده ځان له بکارو ګوري مخې نه مې خوښې نه مې توده ده دا ولې دا جبرې ولې دا یخ او ګرم یو ځای شوي دي د خدای مسلمان راته بر راکماله نه در کوم پرېږده تر دې لاسه زما په کور کې ځای نشته نن هم پلار والی ما په 10 روپیو رانه اتیا سموسې خوړلي والله اوس خبره خو مې غوره کړه ته وکړه زه تا ته یو خبره کوم پیمان او که نه راواچوله اوس دې منم دا خبره ده او بالکل دا خو ډېر غټ کار شو پیمان چې زمونږ د راتلونکي نسل به خراب کړی وي د دې شي د لاسه د مونځونو د سونو نه ایستلي د مدرسې د سبقونو نه ایستلي د سکول د سبقونو نه ایستلي
ایي تی وی سره کشرانو نه دا ټیک خبره ده یاره چا په سترګو کې نشته مشر او کشر بچا کې نشته بالکل دی غټ کار کو او زه خو په قرآن پسې ډېر کار روان وسته بیا ځان هیله له دې نه سره خدای مسلمانه پښتانه لاول دزو کی او بیا سوچو کی ځان له بکارو نو ته خو بیډا ته په تبرګي ما وې مدا ته په ټولو نه خطرناک ته ځان له به خاندان ته به برباد کیدار څه غلط کار شروع کړی دی نو لکه پریدم زما چې دومره د خوشحالي خبره درته وکړه بیا دې تبرګي په ځای زره مټیانو ډبې راخلم او پر ټول کلی کې تقسیموم د چا رقص زموږ صفه کې وکا بیغمه شه زه به زه تبرګي وړم او سپینې کپړې جون چې لکه په مینه محبت په لور شم بالکل د قشن کارو غزا دا څو ګوره دا خو خيار لکته او رضا نه قمقل جوړ کړی د خدای دا دې بخي هم دا دې خدای لږه تینګله وتا جوم د خوشحالي مقام می په ایمان کې هم سمه مزه وو یلکه دا ته څه کې د خدای مسلمانه فراقوره ډېر د خوشحالۍ مقام دی دا خورا نه ګاډی دې واخیستو نه نو دا څه په باره کې دي بنګله دې واخیسته ویم نه نو کېدن دې وکړه نه نو زوی دې وشو زوی دې وشو چې کېدن نه شوي نو زوی دې کوم ځای نه راغلی ولې دا ګوډاګی نه چې په بازار کې بېځانه نو بیخ توزه نو خبره نه کوې نو څه چل شوی دی ما ته خو ووایه که نه ډېر د خوشحالۍ مقام دی خورا ټیک ټاک بند شو نو دا څه خبره ټیک ټاک بند شو نو تار یې سومال یې څه چې بند شو په دغه ځای کې ستا دماغ کار نه کوي خورا مازغلې ټول دی خور خوړلی دي ټیک ټاک سره ډېره بېحیایي شروع شوې وه کشر او مشر ختم شوي خو چا به موبایل ایسته او سپي ته به یې نیوه وایي دا سپی دی او خپې شلي دي او دا مړه شوی دی او دا خوړ دی او دا کاڼي دی او دا پټې دی او دا شړشم دی ځان نه دونه هوښیار مه جوړوه دا پاکستان دی سبا به پکې بیا کولوي ګوره ورته دا یاد ساته خورا د دې د لاسه به زمونږ راتلونکي نسل تباه کېږي د چا په سترګو کې به یادي مشر کشر به څوک نه پېژني او چې یاد ساته انشاءالله تعالی چې یو ورځ به د یوټیوب هم بند شي ښه دا ساده ګل واینځه او ټکر واینځ هم بند شي نو بیخ توزه نو چې راته دونه دنیا ګوري او را دونه دنیا دې پېژني نو تا خو په ساده ګل واینځو او په ټکر واینځ باندې پېژني خورا چې د بېحیایي کارونه رانه کېږي د ساده ګل واینځ او ټکر واینځ نه پسې تېر ناست یم او چې ما څوک پېژني ما سره څوک مینه کوي که نه ساده ګل سره ما سره به داسې مینه کوي ساده ګوله دماغ دې په لږ ساعت کې ما له خراب کړ دی سهار وختي ته ګوره او سهار وختي مې په تا نظر ولګېدو غونډه روز به مې سر او تندې نه لګي رخصه مړه خپل کار کوه رخصه مړه زمانه ستا دماغ خراب دی زیبا ګله پکې له وایي غریب تباه دی هسې تباه دی ټیک ټاک تباه دی د چا رقص ته السلام علیکم خورا بخیر والله څنګه ته خدای ظالمه نه په تا پسې ګرځېدمه که نه ولې خیر شه خیر دی مال مې دا جي کوېدن کوي که نه نو حاجرۍ کورواله زما په کتنه راغلي نو د چا رقص ته زه په تا پسې د دې لپاره ګرځېدی چې هغوی به اوس تلي که نه او زه د حاجي نه شرمېږم زه دې تپوس نه شم کولی چې څنګه چلو شو نو تا ځان سپوزم ته به دې تپوس وکړې راپاڅه شه زمونږ د مشرانو هغه متل دی که نه وي دا تانو بیزو وه او د سولې زنځیر یوړو اوس په تا له واده کوېدن کې د خدای مسلمان دی خپل غاښونو ته دې کتلي دي نو ولې ما له ډاکټر سره سلا کړې ده په دې څلورو غاښونو مې 50,000 روپۍ راځي دغه ته خو بېوقوفه انسان نو تا به ډاکټر ته ویلو چې زما له خلوره 50,000 روپو ده نو ولې د 100 روپو له قیمتي ده خدای شته که نه خو زما په 500 روپۍ هم لګي دغه شی دی په قرآن په تا کې خپل ملګري ته به سپک نه ګوري پرېږده مړه اوس څه شوی ما ته څه ضرورت دی وایه ته خو زما د بچپن ملګری که نه قرآن دغه ځای کې مې دوکه کې که نه د چا د قصه نو خیر دی ته راسه لاړ شه چې د دا جینې په سیاست کې تپوس وکړي چې څنګه چلو شو نو ستا پلار خو پلار هر وخت د مرچو په سټه ناستي نو خیر دی په ترس وله راځه که نه ها چې ورځو پرې راځه راځه ورځو راځه خورا کینه خورا کینه نسې ګل کاکا سلام علیکم خیر دی
څنګه چلېږي خیر جی الحمدلله ستا دواګانې په خپله ښې بس خیر دی ولې په سر دې درد دی څه یاره بس لږ خفګان دی دا جی دا خبرې پرېږدي دا راته ووایه چې جینۍ کور والا څه ویله د چا نه قصده بچي جینۍ کور والے وی لږ زمونږ نه دی خوښ نو تا ورته څه ویله نو ما ورته څه وویل ما یې زمونږ هم نه دی خوښ خو څوک د کور یې وباسو